اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ. دوستان عزیز سامعین کرام زیو زالبیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. څو درسونه وشول څه مو یو درس شروع کړی معرفت امام الزمان چې انسان ته پکار دی د امام الزمان معرفت وپېژني. همدې شان سره لکه څنګه پیغمبر اسلام حدیث دی ځکه کوم انسان د زمانه امام معرفت ونه پیژندو نو هغه د سوی جاهلیت مال باندې مړ شولو. دوستان عزیز معرفت مبارک مخکې درسونو کې ما ذکر وکړو. نن غواړم چې انسان کوم شان سره معرفت د اول سټیپ اوله درجه کومه یوه دی چې انسان د خپل زمانه امام اطاعت کولو ته ځان تیار کړي. ټولنه اول خبره خو دا دی چې انسان ته پکار دی چې هغه معرفت د امام حاصلي نو هغه اول داسې وکړي چې هغه پهله د خپل زړه کې خپلو سترګو کې خپلو غوږونو کې خپلو لاسونو کې حیا پیدا وکړي. ویلې زه یو مثال ورکوم. که چیرې موت منځ کې یو وړوکی وړکی موجود دی، که چیرې موت منځ کې یو دو درو کلو بچی موجود دی، نو موت هغه بچي مخکې ځنې کار بیا نه کوو ځکه چې دغه بچی د مکسو بعده خبره دی. یعنی مطلب دا شو چې هغه بچي نه مو حیا کوم، یو بچي نه مو حیا کوم، خو کله چې بچی نه موجود مو تنهایي کې وو نو بیا مو څه زړه غواړي هغه کوم. دې وجې نه یعنی موت بچي نه حیا کوم، خو موت دا سوچو سره پورې نه دی کړی چې موږ کوم حالات کې یو، موږ کوم ټایم کې موجود یو، موږ کوم ځای کې موجود یو، موږ د پروردګار عالم کسي، موږ د خپل زمانه امام کسي. دی وجه نه موت یوه وړه بچي نه حیا کوم، خو موت خپل زمانه امام نه خپل پروردګار عالم نه حیا نه کوم. که چیرې ته سوچ وکړې موږ د تاریخ کې ملویږي حضرت یوسف علیه السلام، که هغه نه حضرت یوسف جوړیږي، حضرت یوسف نه که د مصر بادشاه جوړیږي، همدې وجې نه جوړیږي چې هغه خپل رب نه حیا وکړه. دې وجې نه جوړیږي چې هغه خپل رب نه د خپل رب حکم ته تسلیم شولو. ویلې چې کله زلیخا حضرت یوسف علیه السلام روغښتو خو نه حکم ورته ورکړي نو هغه ټیم کې خپل سترګې اوچتې، سترګو کې د یوسف علیه السلام حیا موجوده دی. هغه خپل سترګو کې حیا وجې نه پروردګار عالم حاضر و ناظر گڑی زلیخا ته یې څه ما د خپل پروردګار عالم کسي د هغه کوم خواهش و هغه ورته نه پوره کړي. پروردګار عالم ورته ویل او یوسف تا ما نه حیا وکړه، ما نه د ډار وکړه، ما وجې نه تا د نفس پیروي پرېږدوله، اوس به زه تا نه اوس کې د خپل مصر بادشاه جوړ کړم. بس دوستان عزیز موت ته هم پکار دی چې امام معرفت حاصلولو دپاره، امام ته رسیدو دپاره ټولو نه اول سټیپ څه کوم دی؟ انسان پکار دی خپل بدن کې، خپل نفس کې، خپلو سترګو کې، خپلو لاسونو کې حیا پیدا وکړي. څومره پورې د انسان سترګو کې حیا نشته دی غوره پورې هغه انسان هیڅ کله هدف ته نشي رسیدی، د امام معرفت نشي حاصلوی. بس دوستان عزیز پروردګار عالم نه دعا کوم چې پروردګار عالم د موږ ته دې خبرو باندې عمل کوونې توفیق او عنایت کړي. وصلی الله علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.